د دې عبادتونو او د دې نعمتونو قدر وکړي. په اربونو او په لکونو په کروڑاو انسانان په ادیرو کې د قبرونو په خېټه کې پراته دي او ټول د یو یو سجدې ارمان کوي. ار یو مړه کته ته تاسو وکي چې څه غواړي وروره یا څه غواړي خورې، هغه به تا ته وایي صرف دا غواړم چې رب العالمین مې صرف دومره دنیا ته واپس کړي چې یو خوږه سجده په خپل الله ته وکړم، یو بهترینه او خوږه کلمه سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله، داسې ښایسته کلمات ویم. قسم په الله که یو مړم د کور ارمان کوي، قسم په الله که یو مړم د ګاډي ارمان کوي یا د پیسو ارمان کوي یا د بچو ارمان کوي یا ستا ارمان کوي یا زما ارمان کوي، نه، د الله د عبادت او د بندګۍ ارمان کوي. اوس خو ته ژوندی طاقتورې، طاقت دې شته، په لاس او خپو باندې جوړې، جومات درته نږدې دی، هر قسم چې څه قسم د رب العالمین مدد دی تا سره کړی دی، څنګه توفیق دی هغه در کړی دی، څه قسم نعمتونه دي هغه در کړي دي، نو چې ته اوس په دې ښه حالت کې د رب العالمین د عبادت او د بندګۍ د الله رب العالمین د کتاب تلاوت دغه یادول، د الله رب العالمین په کور کې 5 وخت جمع ته حاضرېدل، دا مدد پکې نشته. نو که سباله د نچا په قبر کې هم تاسو کته دا نشي ویلې چې زه د یو سجدې ارمان لرم. درته ووایه چې دروغ وایه، دروغجنه، ته خو ښه روغ وې جومات ته به نه تللې، ته خو ښه روغ وې قرآن دې یاد نه و، نه دې تلاوت کوو، نه دې بچی تلاوت ته کېنوه، نه دې ښځه تلاوت ته کېنوله، دروغجنه د دروغ ارمانونه کې. نو زما ورونو په کار دا ده چې موږ او تاسو د قرآن قدر وکړو. زما د په رب العالمین قسم وي چې قرآن هغه کتاب دی چې تسلف د مؤمن کېږي.